شروع کوم په نامه الله چې ډېر بخښونکی مهربانه ذات دی. السلام علیکم. ګرانو کتونکو د خیبر ولس په شیشه باندې پروګرام دی د وطن رنګونه. دا وخت زه موجود یم ضلع خیبر لنډ کوتل شودام خیلو کې. کتونکو لکه څنګه ستاسو ته پته و چې دلته په خیبر په علاقه باندې د بلدیاتو هلې ځلې روانې، نو هر یو امیدوار پکې ډېر مصروف دی او چمتو ولاړ دي. نو دا وخت زه موجود یم د عباس خان افریدي په حجره کې. نو دنه به معلومات اخلو. نن د پاکستان پیپل پارټۍ د پارټۍ سره تعلق ساتي او د باقاعده دلته یو ښکلی پروګرام یې منعقد کړو چې په دا کې ګڼ شمېر خلک راغلي وو، هر قسم سوچ او د فکر والا خلک راغلي وو، خو ډېر ښکلی پروګرام یې ولا ارینج کړی. دنه به معلومات اخلو. ټول اول خو ستاسو ته په پروګرام کې هرکلی وستړي مه شي. ډېره مهرباني، الله خوشحال ساته. به تا د مینوال ویني لږه خپله پېژنګلو ورسره وکړه چې مطلب تاسو د کومې حلقې نه ولاړې او پارټۍ کې تا په کوم حیثیت باندې سیټ ته ولاړې؟ د مونږ حلقه چې ده VC16 خیبر 3 زمونږ حلقه ده او زه د پیپل پارټۍ یو امیدوار یم د جنرال کانسلر سیټ لپاره. انشاءالله مونږ په دا علاقه کې مخکې هم ډېر کارونه کړي، اجتماعي کارونه هم کړي دي او بل د مونږ کوم خاندان چې کوم دی هغه داسې خاندان دی چې په دا علاقه کې چې هر قسمه خدمت ته چا راغلی مونږ ته مخ نه دی اړولی. الان کې مونږ دا کاروبار په دا علاقه کې چې په 95% کوم کاروبار چې خلک کوي که نه دا ټرانسپورټ دی. دا پیپل پارټۍ چې کوم په دې علاقه کې کوم خدمتونه کړي، بیا په دې ملک کې کوم خدمتونه کړي، د پیپل پارټۍ خدمتونه د چا نه څه پټ نه دي. هغه چې کوم خدمتونه یې هغه اجتماعي دغه یې هغه هر کور ته دغه رسېدلی دی. نو مونږ چې د خدمت په دغه باندې شي نو انشاءالله زمونږ کوم د پیپل پارټۍ جنرال سیټ چې انشاءالله دا به مونږ ناغ کوو. مننه. خلک به دا ویني که نه دغو قدرمنو کتونکو له لږ ښکلی پیغام ورکړه د الیکشن په حوالې سره. دا الیکشن دی ما خو ټول نه اول دا دغه چې دا ښه پر امن طریقه باندې وشي، دې کې جنګ جګړې ونه شي. حالان کې دا یو پیله ځل باندې دا بلدیاتي انتخابات د علاقې ته راغلي. حالان کې دې نه ډېر خلک خبر نه چې دا به څه کېږي څه به نه کېږي، یو بیلټ پیپر دی، 2 بیلټ پیپر دي. خو حالان کې څومره وخت تېرېږي دا خلک دغه کېږي. موږ دا دغو خپلو خلکو ته دا دغه ورکوو چې بالکل پر امن طریقه باندې چې دا الیکشن وشي، که هغه هر یو کاندیډیټ دی چې هغه د کوم سیټ قابل دی چې هغه په خپل قابلیت سره مخکې سر ته ورسېږي. جی مننه. کتونکو دا عباس خان افریدی چې ګټورې خبرې ستاسو سره شریکې کړې او هیله لرم چې ستاسو به ډېر معلومات ترلاسه شوي. موږ اکثر چې څومره دا انټرویو کوو دغو کاندیډیټو سره کینو نو هغو په پیغام کې په یو لفظ په خوله باندې رادرومي چې دغې علاقې خلکو ډېر پسمنده خلک دي او موږ دغو خلکو نه دا توقع ساتو چې کوم دا الیکشن دی دا به په پرامن طریقې سره انشاءالله وخت ته راشي. نو د دغې سره د موږ پروګرام پای ته رسي. تاسو خپل ورور له اجازت ورکړو. د الله په امان.